د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت لخوا لیږل شوي پلاوي فراه ولایت د سفر په لړ کې د ولسي خلکو 113 شکایتونه اوریدلي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت لخوا په ولایتونو کې د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه لیږل شوي هیئت چې مشري د ارجاع او پیګرۍ رئیس مولوي جانان اغا کوي وکولای شول فراه ولایت د خپل سفر په لړ کې د ولسي خلکو 113 شکایتونه واوري چې له دې جملې څخه شپږ څلوېښت شکایتونه یې حل او پاتې څلوېښت شکایتونه د حل په موخه اړوندو ارګانونو ته استول شوي. بل خوا هیئت د فراه ولایت له مرستیال والي او د ځینو امارتي ادارو له مسؤلینو سره ناسته ترسره کړه. ورغلي پلاوي د یاد ولایت له مرستیال والي او د ځینو ادارو له مسؤلینو سره د خپل سفر پایلي او ځینو نور مسایل د حل په موخه شریک کړل. دا په داسې حال کې ده چې یاد پلاوي په فراه ولایت کې له بررسي او شکایتونو اوریدلو وروسته نیمروز ولایت د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر کوي او د سفرونو دا لړۍ به نور هم دوام وکړي. تا باندې آباد ملیونونو خلکو زړونه دي، تا باندې آباد ملیونونو خلکو زړونه دي. خیال کوه طالب درته هیلې امیدونه دي.